وزې خرڅولې اختر له 3 ورځې پاتې وي خپل کور له راتلو په زرنج باندې ووال شو مړ شو د هغې نه بعد سرپرستۍ څوک دی؟ هېڅوک مې نشته بغیر د الله نه دا کور هم کرایي دی؟ دا د خلکو سره د الله ښه وکړه همداسې ورسره پرته یم همداسې درکړی دی؟ نه ټول نه دی هغې د خپل کور دی ما نه دغه کوټنۍ راکړې دا یو کوټه پکې ستا ده او دغه کوټنۍ راکړې او څو ماشومان دي دي؟ 6 مې هلکان دي 2 مې جنکۍ دي 8 او مشر اولاد د څو کلن دی هلک؟ 12 کلن دی دغه هغه څه 52 دی راشه هماغه دی دا خپله وړکۍ هلکی دی که نه روح افزا ده کچپ دی شات دی مربا ده بل رقم مربا ده خرما دی اچار دی 2 رقمه اوړه دي غوړي دي دغه 2 هغه دي دال دی مکروني دی شوده دی شیریني ده وریجې دي ظرفشوی شامپو ده او دلته قرد دی او مساله ده او بیا مربا ده او د وړو مساله او ترڅنګ لوبیا ګوړه هغه رقم شربت د کالو وینځلو پوډر بوره غوړي او وړه دا مورکۍ ستا د یتیمانو له خاطره خدای وکړي او څو ورځې په تاسې ښې تېرې شي دا چا چې دي هغې ته دعا کوه مننه خوشحاله اوسه مننه ابۍ مشکل دې څه شی دی؟ زه دغه واړه واړه یتیمان راته پاتې دي او پلار یې چا وویشتل معلومات یې موږ ته ونه شو ونیسو په سپین میدان پاتې شو هېڅوک هم نشته بغیر د خدای څو یتیمان پاتې شول ابۍ؟ 6 دي د مال د خدای دغه دړي وړکن کې دي 3 جناکۍ دي هغه یې وجل کړي مکتب ته لاړل دغلته مکتب دی هغې ته لاړل یتیمان سرپرستۍ مې څوک نشته؟ هېڅوک هم نشته بغیر د خدای نه همداسې که یو بل سمان مهربانه شو الله مهربانه شو خیر و خیرات راوړي که هېڅ هم نشته خدای دې ورحمېږي مورکۍ دا ستاسو د روژې دپاره مورد دا ځان سره ویسئ صحیح ده زه یادونه وکړم چې دا خوږیاڼي دي د دې نه مخکې موږ نور نه شو تللی هماغه چې مورکۍ تر دې ځای پورې دا په زحمت کړل ښار نه موږ راغلو مورکۍ ښه وخت ولرئ بس خدای دې وکړي چې په درد دې لږ باندې دوا شي خوشحاله اوسئ دا یوه برخه بله د هغې مورکۍ له خاطره ده چې موږ نه غوښتل چې یعنې غوښتل چې کمرې مخې ته راشي د دوی د کلیوالۍ خپل مشکلات دي هملته هم هغه کړله موږ ورته دا سودا دلته پرېږدو او نور لاړو مورکۍ دا ستا برخه صحیح ده مادر روی تا پورت کن روی تا پورت کن کاکا مشکلات هم چی دی؟ مشکلات هم چی دی؟ مشکلات هم خو دغه دی چې بس دغه دلته پردی همسایه پروت وي د خدای هیلې ته نور هېڅ شی هم نشته ده د خدای هیلې ته دغلته پرته یي نو دا کور ستاسو په کرایه دی؟ دا په کرایه دی دا په څو روپۍ دی؟ دا په 3000 په 3000 او ستا مشران زامن چې شته؟ نشته دغه هم زوی ده تر بیا مصطفی جا دا د مشر زوی دی مخکې د رکشه چلوله؟ نه زه مخکې ښاروالۍ کې وم دغه 2 میاشتې 3 میاشتې کېږي د تقاوت کړی یم د ښاروالۍ نه هم خلاص یم او رکشه د چا ده؟ دا رشقه دا د کور والا دی دا سامان دا کور کوم سامان دی دا بکس هم د هغې دی دا ماشومان دې ډېر واړه نه دي؟ هم دغه دی نو ته څنګه یې خورې؟ ښه یې څه نومېږي؟ زما نوم شغله شغله مکتب کې؟ څوم صنف کې؟ دې مکتب کې څوم صنف کې؟ سبق وایي مکتب نه وایي ښه مدرسه کې ده؟
او مدرسه کې ښه کاکا دا ستاسو د روژې له خاطره مختلف شیونه دي اچار هم پکې شته مربا هم پکې شته وریجې هم دي دال هم دی لوبیا هم دي بوره هم ده مکروني او هر هغه څه چې غوړي او وړه دا د یاسر ور مرسته ده بس یاسر ته دعاګانې کوئ ډېر خدای دې ورته ورکړي خدای دې زموږ سره ثواب یې وکړي پوه شئ که زموږ خو شغله خوره کوي ته خوشحاله شوې دا کوشش وکړه چې هر وخت راشو صحیح دی بالکل خدای دې کنډاسه شوې مې نه یې کنډاسه شوې د خدای په امان کاکا خدای په امان